کوم تصویر چې تاسو لیدی شي دا یو داسې کیړه ده. کله چې تاسو اوده شئ نو ستاسو په مخ باندې دا کیړه راشي او ستاسو د مخ سرمن خوړل شروع کړي. یعنې دې کیړې ته ډیموډکس انیمیلیا ویلی شي چې دا د انسان د سترګو په بڼو کې اوسیږي او کله چې انسان اوده شي نو د هغه د مخ په سرمن باندې دا ګرځېږي او د انسان د مخ هغه سرمن خوړل شروع کړي کوم سرمن چې خرابه شوي وي یعنې ډیټ شوي وي چې دا د دې کیړې رزق دی او د انسان د سرمنې دپاره دا یو علاج نمونه ګرځېږي. نو که چېرې تاسو وایئ چې زه د دنیا یو بیکاره انسان یم، هرګز داسې نه ده، ځکه چې په زرګاو داسې کیړې دي چې ستاسو د سرمنې نه خپل رزق خوري او ستاسو بدن د هغوی د رزق دپاره یو ذریعه ده. نو کله هم چې انسان اوده شي نو د هغه په سرمن باندې دا کیړه ګرځېږي، نر او ښځه خپل میلاب کوي او انډې اچوي او د انسان د مخ په سرمن کې دا ژوند تېروي او د مخ هغه سیل هغه سرمن کومه چې خرابه شي ډیډ شي نو دا خوري چې د هغې په ذریعه باندې بیا د انسان په مخ باندې نوې سرمن راشي.